الرحیم رازونو مایکروسافٹ ورڈ پروگرام کې زمونږ درس دی پیج لیاوټ. پیج لیاوټ کې لومړنۍ خبره ده هغه موږ سره مارجنز ده یا پیج سیټ اپ ده، بیا پاراګراف ده او اخره کې ارینج. پیج لیاوټ ټولې خبرې داسې دي چې دا د ورقې د پرنټ کولو په باره کې دي. یو ورقه به مونږ څنګه پرنټ کوو د هغې په باره کې مونږ دلته خبرې کوو. لکه تاسې وګورئ اول په دې کې مونږ سره مارجنز دي او د مارجنز نه وروسته په دې کې مختلف قسم سایز کې مارجن راځي. ما یو خبره داسې کړې وه چې ورډ پروګرام کې چې کله یو لیکنه مونږ وکړو، لکه زه لیکم مایکروسافټ ورډ او د هغې مطابق یو څه لیکنه وکړم، د هغې مطابق یو څو پاراګراف په لیکنه وکړو، لکه دا زموږ لیکنه شي. اوس په دې لیکنه کې دې سایډ او هغې سایډ چې کوم تاسې ته امټي ښکاري، خالي تاسې ته ښکاري، دې ته ویل کېږي مارجن. یعنی دې ته موږ مارجن ویلی شو او دې ته موږ مارجن ویلی شو. دغه مارجن اوس زیاتول او کمول غواړي، کېدای شي تاسو یو نیم ټایم دا زیاتوئ او یا کموئ. نو د دې دپاره به موږ پیج لیاوټ ته راځو او په دې مارجنز باندې به کلیک کوو. ما ته ووایي ته په دې کې کوم ماډل مارجنز غواړي؟ لکه نارمل، نیرو، موډرایټ، وایډ، میرر، کوم یو مارجن؟ که فار ایگزامپل مونږه په نارمل باندې کلیک کړو، د دې ټاپ، لیفټ، بټم، رایټ دغه مارجن به درې قسمه څلور واړه مخ ته یو قسم سپیس لري او اکثره نارمل. که موږ د دې پسې باندې فار ایگزامپل په نیرو باندې کلیک کړو، دا به بیا لیفټ طرف او د چپ طرف نه به 0.5 سپیس په ډېر کم دی پرېږدي، یعنې د همغې په نیمایي سپیس دې موږ ته راکړو. که اوس زه پرنټ پریو ګورم دا لیکنه به ډېره غاړو. که د دې پسې باندې مثال په ډول موږ په موډرایټ باندې کلیک کړو، د دې بیا لیفټ او رایټ فرق کوي، بیا د نیرو نه لږ زیات وي، یعنې 0.15 وي او کم یو انچ اندازه راځي موږ سره. او که د دې پسې باندې فار ایگزامپل موږ په وایډ باندې کلیک کړو، د وایډ نه مطلب دا دی چې دا اندازه به د نارمل یو په 2 شي او هغه لیکنه به بالکل دې منځ کې دې موږ ته راولي. نو د دې لپاره بیا تاسو وایډ پیج والئ. میرر پیجز چې دا په کتابونو کې اکثره ټایم استعمالیږي. لکه ګورئ دې کې یو آپشن دی انسایډ او آوټ سایډ. دا انسایډ د کتاب داخلي برخې ته موږ وایو، یعنې په داخل کې د دې 1.25 انچه او آوټ سایډ چې کوم دی د 1 انچ اندازه اخیستې ده. مطلب د دې نه دا دی چې انسایډ ته باید دا سپیس لږ زیات پاتې شي او آوټ سایډ ته باید دا سپیس کم پاتې شي، ځکه انسایډ کې هغه لیکنه سټیپلر کېږي نو باید سپیس لږ زیات وي، او په آوټ سایډ کې لیکنه سټیپلر کېږي نه. نو دې د وجې نه موږ چې په دې کلیک کړو، دې طرف ته سپیس زیات دی او دې طرف ته سپیس بیا څنګه دی موږ سره کم راغلی. دا بیا په دې بوکس کې اکثره ډېر استعمالیږي موږ سره. او بیا د ډیفالټ سایزونه دا 2 قسمه دي، یو اپس 2014 ډیفالټ سایز دی، یو نارمل خپل هغه اصلي اندازه کې سپیس دی. نو بیا دې هغه 1.25 اندازه کې دغه اخیستی دی. خو د دې ټولو په ځای باندې که نارمل یو ورقه انتخاب کړو، دا به زموږ دپاره څنګه وي؟ دا به زموږ دپاره ښه اندازه وي. کېدای شي د خپلې خوښې اندازه پکې والو موږ. کله چې د کسټم مارجن ته راشو، نو په دې کسټم مارجن کې ما ته وایي که نه وایي د ټاپ، لیفټ، بټم، رایټ، چپ ښي طرف ته، رایټ طرف نه ته دا څونه غواړې، کوم ماډل دا غواړې. نو دې به تاسې ته ووایي چې مثال د ټاپ طرف نه مثال زه غواړم چې دا ما سره راشي 1.3، د بټم طرف نه 1.3، د لیفټ طرف نه فار ایگزامپل 1.10، 1.10.
دا زمونږ د خوښې مطابق یعنې خپله هغه سیټینګ وشي دې ته کسټم سیټینګ ویل کېږي. نو دې کې نارمل صحیح طریقه ده چې نارمل استعمال کړو یعنې خپله خوښې والا خبره پکې دونه نه استعمالوي. یو ګورې مارجن وي یو اکثر په دې کتابونو کې یا په دې کتابچو کې به تاسې لیدلي د هغه سیم دپاره یې ځای پرېښی هغه سیم هغې ته ګیټر مونږ وایو. نو دې وایي که ته هغې دپاره ګیټر پرېږدې ګیټر مطلب هغه ګیټر دپاره مسافه پرېږدې نو دغه مسافه وایي تاسو زیاته کړئ. دا به د مارجن نه علاوه سپیس مارجن خو خپل سپیس لري خو دې به اضافه نور سپیس پرېږدي هغه سیم دپاره. نو کله چې زه دې وکېږم دې خوا به سپیس زیات وي ځکه په دې کې خو یو مارجن دی او بل هغه سیم دپاره ځای پاتې شو. نو دا هم پکې مونږ کولی شو او که دا مو نه وي په کار نو بیا د دې دپاره دا صفر وساتئ. صفر نه مطلب دا دی چې هغې دپاره سپیس مونږ دپاره نه دی پکار. بیا پرې کې دا ګیټر که مونږ لولو کیدای شي دا ګیټر تاسې د ټاپ طرف ته والی کیدای شي ټاپ طرف کې مونږ دا سیم راولو یا مثال رایټ طرف کې راولو یا لیفټ طرف کې راولو. نو بیا هغه پوزیشن هم تاسې کولی شئ د دې نه تاسو انتخاب کړئ. ورکې مونږ سره دوه قسمه دي. یو ورکه چې ده هغه لینډسکیپ ورکه ده یو مونږ سره په دې کې پورټریټ ورکه ده دا راکړه. ګورې په دې کې مونږ سره دا ورکه ده دې ته مونږ پورټریټ ورکه ویلی شو دې ماډل ورکه او چې کله دا ورکه مونږ په داسې شکل باندې پرنټ کړو دې ته بیا څه ویل کېږي دې ته لینډسکیپ ورکه مونږ ویلی شو کله چې داسې شکل باندې یعنې دا لیکنه په داسې داسې فارمیټ سره مونږ پرنټ نو دې وایي تا سره کوم ماډل پرنټینګ پکار دی لینډسکیپ کا پورټریټ. نو دې آپشن ما ته راکوي کیدای شي زما لینډسکیپ ورکه پکار وي نو دلته به زه بیا څه انتخابوم ورکه به لینډسکیپ انتخابوم او که ما سره مثال پورټریټ پکار وي نو بیا به پورټریټ انتخابوم. نو زه مې لینډسکیپ پکار دی نو لینډسکیپ به تاسو ولګوئ. د هغې نه وروسته به راشو مونږ په دې کې به د لینډسکیپ نه وروسته به دا ځان سره وکېږو ورکه به اټومیټیکلی لینډسکیپ ته څنګه شي ورکه به لینډسکیپ ته کانولی شي مطلب باندې ورسئ تاسې که نه. نو کله کله زمونږ لینډسکیپ ورکه پکار وي یا کله پورټریټ ورکه زمونږ پکار وي د هغې مسلې دپاره بیا د دې نه استفاده مونږ کولی شو. دا لینډسکیپ ورکه ده اوس ما سره تاسو وګورئ په دې پلنوالي باندې راځي که اوږدوالي باندې پرنټ کوئ د هغې دپاره به تاسو راځئ پورټریټ به انتخابوم. اوس دې کې یو مشکل دا دی چې کله تاسې یو ورکه لینډسکیپ کې لکه مثال لومړنۍ ورکه نو دې به د لنډې ډاکومنټ بلکې د ټول ډاکومنټ ورکې به لینډسکیپ راولي. زه څه وایم زه وایم دا اخرنۍ ورکه باید لینډسکیپ نه شي باید دا ورکه پورټریټ شي. نو موږ به دا ورکه انتخاب کړو را به شو کسټم مارجن ته په دې کې به تاسو لینډسکیپ نه پورټریټ ته واوړئ خو داسې به ورته وایي چې د دې ډاکومنټ دپاره نه بلکې د سلیکټډ ټیکسټ کوم پیج کې چې زه ولاړ یم د دې پیج ته بس دې بیا بهرنۍ ورکې وګوره ټولې لینډسکیپ دي خو دا ورکه به څنګه یې موږ سره پورټریټ یا مثال دغه ورکه ما سره پورټریټ پکار ده راشي دلته سلیکشن غونتې واله که سلیکشن نه لیم پروا نه کې په همدې ورکه کې ودرېږم کسټم مارجن ته راشم پورټریټ ته دا واړوه خو دیس پوینټ فارورډ به انتخاب کې دا ورکه به لینډسکیپ نه پورټریټ ته کنورټ شي نورې ټولې ورکې به دغه ټولې موږ د پورټریټ ما سره څه نه دي پکار صرف انلی د یو ورکه پکار سلیکشن داسې والی راشي کسټم مارجن ته دې باندې کلیک کې او داسې ورته وایه سلیکټ ټیکسټ نو بس دې ورکه کې به پورټریټ ورکه راشي دې نه لاندې لینډسکیپ دې اخره کې هم بیا کومه ورکه را موږ سره نو دې ته ضرورت ګوره زموږ پېښېږي کله به یو قسم ضرورت وي کله به بل قسم د هغې مسلې دپاره بیا کسټم مارجن کې تاسو د دې نه استفاده کولی شئ. ډیفالټ چې کله تاسو مایکروسافټ ورډ کلوز کې اوپن یې کوئ اصلي حالت کې دې کوم ماډل ورکوي دې پورټریټ ورکوي. زه وایم نه همیشه دپاره باید په دې ډاکومنټ کې موږ سره کومه ورکه راشي لینډسکیپ ورکه راشي بس صحیح ده که نه
را به شو موږ پیج لیوټ ته به راشو کسټم مارجن ته به راشو په دې کې به تاسو لینډسکیپ ورکه سیډز ډیفالټ او بیا به دا یس کومنګا دا لینډسکیپ شو کنه موږ سره بیرته که تاسو دې کلوز کې آینده کې نوی ډاکومنټ اوپن کوئ نو هغې کې به ورکه لینډسکیپ وي اوس کې پورټریټ وي لینډسکیپ وي که نه ځکه به لینډسکیپ وي چې دلته ډیفالټ ورکه ما څنګه اخیستې ده ډیفالټ ورکه ما په دې کې لینډسکیپ وجه ته پوه شو که نه نو دا لینډسکیپ خو ډیفالټ باید پورټریټ راشي نو بیا به دې باندې کلیک کو یس به کو آینده کې به کوم ماډل ورکه راځي موږ سره پورټریټ ورکه بیا به دې کې موږ سره پیپر دی د ورکې انتخاب ډېر ضروري دی عام طور سره دا ورکه چې دا دې ته ویل کېږي A4 ورکه یا لیټر نوم ورته هم اخیستی شو خو د دې نه ګوره غټې ورکې هم راځي د دې نه وړې ورکې هم راځي د هرې ورکې بیا خپل نوم وي انټرنیشنل ورکې هغه دي چې هغه نوم ولري لکه A3 ورکه A4 ورکه B4 ورکه B5 ورکه دا ټول نمونه دي چې دا یو سایز وي دا هغه سایز دپاره د یو نوم ایښی لکه دې ورکو ته لیټر ورکه نوم ایښی دی یا اصلا دا اکثر ټایم د A4 په نامه هم یادي نو دا ورکه به ته انتخابې داسې نه چې پرنټر کې د یو قسم ورکه ایښي او دلته بل قسم پرنټر چې کوم ماډل ورکه تا ایښې ده او کوم ماډل ورکه کې تا لیکنه کړې ده انتخاب د ورکې ضروري دی چې هغه تا ماس غلط انتخاب به نه کوو خو که دا ماډل ورکې موږ سره راځي نو دې لپاره همیشه تاسو کوم ماډل ورکه انتخابوئ لیټر اوس د مکتب شو کې هغه لیګل ورکه کې لیګل نو اول نه باید لیګل انتخاب شي ځکه باید په اوږده ورکه کې زه شو کړی ځایم چې اول نه ته لیګل انتخاب کړي نو ګوره اوس دا لیګل ورکه ده څونه اوږده ورکه ده مارکسونه لرې کړي بیا هم اوږده ده مطلب دا چې دا لیګل ده نو که ته غواړې چې دا لیګل ورکې نه بیرته A4 ورکې یا لیټر ورکې ته واوړې نو بیا به تاسو لیټر انتخاب کړی به ځان سره وکړي خو یو نیم وخت به داسې راشي چې زمونږ به ځینې ورکې لیټر پکار او ځینې به بل ماډل لکه دا اوله ورکه ما سره په دې کې لیټر پکار ده دا دویمه ورکه بیا ما سره په دې کې لیګل پکار نو بیا به داسې وکړو سلیکشن به ولو هماغه شان کسټم مارجن ته به راشي په دې کې به تاسو په دې پیپر باندې کړئ او په دې پیپر کې به تاسو داسې ورته وایئ دا لیګل ورکه راکړه خو سلیکټډ ټیکسټ کوم سلیکشن مې اخیستی ګورئ ښه پیپر کې به داسې ورته وایئ دا لیګل پکار ده د دې ورکې دپاره او دا ډیفالټ کوم ماډل ده دا به مو وګورو دا لیټر نو ګورئ دا لیټر شو اعلان ورکې کوم ماډل شو موږ سره به دې کې ولې یو شو زما وړ به کړو څه ورشه دواړه یو شي دي دا بل ماډل ده دا بل ماډل دا وګوره لیګل ده اوږده ده او دا لیټر ده پلنه ده صحیح شو که نه نو ما سلیکشن اخیستی او د هغې مطلب همدا دی چې دې به ما ته اندازه کې فرق خامخا راوړي دا پیپر کې تاسو مختلفې ورکې هم انتخابولی شو ډیفالټ چې کومه ورکه راځي ګورئ ډیفالټ ورکه هغې دپاره تیار انتخاب شوی دی ډیفالټ ورکه کوم ماډل ورکه انتخاب یې په دې کې هغه A4 یا لیټر انتخاب یې ډیفالټ زم نه ډیفالټ باید لیګل ورکه راشي نو چې په دې کلیک کوم او دا یس کوم آینده کې چې کله زه دې کلوز هم کوم او نوې ورکه زه راولم نو دا ورکه اوس ګورئ یاد ساتئ دا A4 ورکه نه ده دا لیټر ورکه نه ده دا کوم ماډل ورکه ده دا چې کله پیپر ته راشو دا لیټر د لیګل په ځای باندې به تاسو لیګل په ځای باندې لیټر انتخاب کړئ دا به سټز ریفال کې دا به یس کې دا به اشاره کله زمونږ دا ډاکومنټ کلوز هم شي او نوی ډاکومنټ موږ اوپن کړو نو په نوي ډاکومنټ کې به دا خبره نشته په نوي ډاکومنټ کې به تاسو ته اټومیټیکلی دې شی شو کړي دې به تاسو ته A4 ورکه شو یا لیټر ورکه شو دا پرنټ آپشن دی دا به راشي وروسته یو موږ سره به دې کې دی لیوټ په لیوټ کې اولنۍ خبره دې کې د سیکشن ده دا د بریکس کې زه تاسو ته وایم
راځي وروسته د بریکس کې سیکشن بریکس او لاندې یو آپشن دی هغې ته ویل کېږي هیډرز اینډ فوټرز که تاسې یاد شي نو تاسې ته ما په د انزرټ کې د هیډر په باره کې خبرې کوي لکه په دې کې موږ یو ټیکس یا پیج نمبر وغیره راولو دا مې ویلي و که نه هغې موږ ته یو څو آپشن راکړي هغه مې هم درته ویلي و آپشن یې مې هم درته ویلی وي لکه ګورې تاسو ته ما دا خبرې کړې وي چې د جفت او د تاکو پیجونو فرق کله چې دا ټیک مارک ولګېږي نو په اوله ورقه کې به شماره خو په دویمه کې به نه وي په درېیمه کې به شماره خو څلورمه کې به نه خو که دا ټیک مارک چېرته تاسې آف کړلو نو د دې ټیک مارک د اف کېدلو مقصد دا دی چې په اوله کې به هم شماره راځي په دویمه کې به هم راځي په درېیمه کې به هم راځي څلورمه کې به هم راځي په ټولو ورقو کې به شمارې راځي که تاسو مثال بیا دلته راشي دا ټیک مارک ولګوئ بیا به دا ډفرنټ فورس پې مې هم درته ویلی و چې په اوله ورقه کې باید دا نه نو ټولو ورقو کې دي او که دا ټیک مارک آف کړو بیا به ټولو ورقو کې راځي د هیډر اندازه مې هم ویلې وه که تاسو ته یاد شي د هیډر اندازه ډیفالټ 0.5 وه که نو زیاتولی کمولی هم شو کوشش کوئ دا مه زیاتوئ او مه کموئ دلته چې ډبل کلیک کو دې کې هم شته دا چې کله 0.5 کوي نو بیا آینده کې به تاسو سره په دې پیج لیوډ کې په دې پیج سیټ اپ کې دلته هم 0.5 راشي ولې دې مقصد باندې کوي بله خبره په دې کې د ورټیکل الاینمنټ لکه اکثره وخت داسې وشي تاسو راځئ په دې ځایونو کې یو لیکنه کوئ لکه دا لیکنه شو دا لیکنه ګوره د چپ طرف نه او د پاس طرف نه شروع کېږي زه ورته څه وایم دا لیکنه د ټاپ طرف نه مه شروع کوه دا د سینټر نه شروع کوه نو بیا د منځ نه شروع کړي منځ نه شروع کړي بره ځي داسې د منځ نه به دې شروع کړي او بره به ځي تاسو خیال شته دې خبرې ته که یعنې منځ نه ګوره لیکنه شروع کېږي د پیج پاس طرفونه یې پرېښود دا غلطه خبره ده نو دې کې ښه خبره دا ده چې موږ ډیفالټ شی انتخاب کړو یعنې همیشه لیکنه باید د پاس طرف نه شروع شي بیا به دې کې موږ سره هماغه اپلای ټو هول ډاکومنټ او دس پوینټ فارورډ یعنې مطلب په ټول ډاکومنټ باندې دا لیکنه اپلای شو که نه په یو خاص پیج باندې او سیریز ډیفالټ باندې خو پوه شوئ تاسې چې د دې مقصد دا دی چې اندازه زه ورکړم یا مثال دا ټیک مارک ولګوم همیشه دپاره دې وي که نه یو خاص ټایم دپاره لین نمبر بل ته راشي دې کې لین نمبر شته او دا بارډرز خو ما تاسې ته مخکې ویلي وو که نه هغه پیج بارډر درته یاد شي دلته دوباره راوستي دي دا بارډر چې ګرد چاپېره موږ راوړو په هوم ټیب کې مې دا تاسې ته ویلي وه نو دا ستن موږ سره به دې کې د مایکروسافټ ورډ په مارجن کې کسټم مارجن کې د دې لیوټس پورې یو څه خبره شو د دې نه وروسته تاسې سره به دې کې دي اورینټیشن نو دا مخامخ خبرې ټولې ما وکړلې ګوره لینډسکیپ ورکه پکار ده که پورټریټ ورکه سایز د هماغه خبره ده لیګل ورکه راولي فار ایگزامپل A4 ورکه راولي لیټر ورکه راولي لیټر سمال ورکه راولي کوم ماډل ورکه او کالم نه دا مطلب دی لکه تاسو دا لیکنه په 2 کالمو ویش په 3 کالمو په 2 کالمو کله کله داسې وشي موږ لیکنه وکړو لکه دا زما لیکنه ده زه غواړم دا په 2 کالمو وویشم ښه صحیح ده راشي پیجلې وټم 2 کالمونه ورته واله په یو کالم راغلله بل کالم ته چې کله ته لیکنه نور وکړې هغه بل کالم ته اټومیټیکلی زه وایم نه دا لیکنه باید په یو کالم کې بل کالم کې باید نور لیکنه وکړم تاسو به کنټرول شفټ انټر بټن ووایئ ډایرکټ به نوي کالم ته راشي کنټرول شفټ انټر نوي کالم کې به ته راشي نور لیکنه وکړي کنټرول شفټ انټر نه بغیر نه شو راتلی چې اول ځل لیکنه نه وي نو تاسو به دلته وګورئ دلته به لیکنه وکړي نو څو کالمه دي موږ سره اوس دا کالمونه 3 کالمو باندې ویشلی شو دا 3 کالم لیفٹ مطلب دا چې یو طرف ته به لیکنه زیات دی بل طرف ته به کم وي رائټ لیفٹ دې دپاره یوز کېږي مور کالم هم دا خبره کوي چې دا په 2 کالمونو وویشه خو 2 کالم او د دې په منځ کې یو لاین هم راوله
لاین بټوین منځ کې به یو لاین هم راځي بیا اکول کالم مطلب دا دی که دا ټیک مارک نه لګېدلی دا اندازې به فرق کولی شي یو طرف ته به زیات لیکنه بل طرف ته به کم کوشش کوئ دا ټیک مارک لګوئ د دې ټیک مارک نه مطلب دا دی چې یو شان اندازه او بیا داسې هم کوی شو لکه په هره ورقه کې به دې اوس ما ته 2 کالمونه راولي زم نه په دې ورقه کې د دې لیکنه باید یو کالم شي دلته 2 کالمونه به صرف همغې پیج نو دا به سلیک کړي دا به 1 کالم دا یو کالم شو بره ورقه کې څو کالمه دي مونږ سره نو کالمز دې مطلب دا وي چې کله یو نه زیاتو برخو باندې لیکنه وشي د هغې دپاره به څه یوز کوو مونږ دواړو خو باندې خو هغه مخکې دې خوا نه شو راړولی دا یوه ورقه ده که نه او دا بله ورقه ده نو 2 ورقې دي ما سره اوس دا پرنټر پورې اړه لري پرنټر چې کله ته پرنټینګ کې نو هر یو پرنټر 2 مخه ورقه نشي پرنټ کولی صحیح ده که نه دې لپاره ځان ته پرنټر ډوپلیکس په نامه باندې پرنټر دي هغې بیا 2 مخه پرنټینګ کوي مې بي نور هم ډېر وي خو دا پرنټر چې دی 2 مخه پرنټینګ کولی شي نو هغه اولنۍ ورقه یې مخ شي او دا دویمه ورقه ورپسې ده شي صحیح ده ځینې چې هغه ورقه دې خوا راواړو په هغې لیکنه وکړو دا لیکنه به دویمه ورقه کې کوو بیا به دا لیکنه د هغې شایي مطلب که دلته 4 ورقې زه والم نو 2 ورقې به حسابېږي ځکه یو یې شا دی یو به داسې کېږي بیا د هغې نه وروسته موږ سره دي بریکس په دې کې دي لکه پیج دی کالم دی ټیکسټ راپینګ دی کله کله داسې وشي لکه تاسو یو لیکنه وکئ نوې ورقې ته ځئ دا داسې خاص خبرې دي نه نوې ورقې ته ځئ نو پچھلې ورته راشي په دې کلیک کې نوې ورقې ته به راشي دې دا وایي او دا بل څه وایي کالم نه مطلب دا دی لکه مخکې ما دې کې ویلې که نه دلته ما وویللې که چې د مثال دا یو کالم او موږ دا یو کالم راوالو په 2 کالمونو باندې وویشو مثال زرالم دلته مې لیکنه وکړله دا یو کالم لیکنه ده زه دا په 2 کالمونو ویشم خو د بل کالم کې خو دا لیکنه نشته نو یو مې تاسو ته وي چې د بل کالم ته د شارکټ په واسطه وړو کنټرول شپ انټر او یا به راځو بریکس کې به تاسې کالم باندې کلیک کوئ د دې په واسطه باندې یوه خبره ده بیا به دلته لیکنه او دا کالم نه ټیکسټ راپینګ نه مطلب دا دی کله کله تاسو څه وکئ لکه مثال موږ راشو په دې کې یو آبجیکټ راوالو دی انسرټ کې ټیکسټ باکس دا ټیکسټ باکس ته ځم زه غواړم دغه لیکنه نه دی دا یې لاندې راولم کرزر ولاړ دی پچھلې ورته راشي په دې باندې کلیک کړه نو هماغه لیکنه څنګه شي راښکته شي نو په آبجیکټ کې چې کله ته هغه لاینونه ښکته کې پرده کې لکه دا لاین هم زه وایم یې لاندې باید راشي د لاین په هغه کې ودرېږي دلته راشم دا باید نو دې لپاره بیا بریکس کې تاسو د دې آپشن نه استفاده کولی شئ ګرمي د درس بس دی